دوستانو سلامونه، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. غواړم تاسو ته ځینې د کامرې یا دوربین د موبایل خوبایانې تاسې ته وښیم، تر څو تاسې هم وکولی شئ ګټه ورنه واخلئ، ځکه اوس وخت کې هر چا سره یو موبایل په جیب کې شته او مکمله استفاده نشي کولی ورنه. نو د دې ویډیو په کتلو سره به تاسې وکولی شئ له ځینو اپشنو یې ګټه واخلئ او په کار یې واچوئ. راځئ چې ویډیو په ګډه سره وګورو. چینل سبسکرایب، ویډیو یې لایک کړئ. کامره خلاصه کړو، کامره مې خلاصه کړه او د کامرې ویډیو ته ورسو. ویډیو کې دا یو علامت دلته موږ ته اضافه کوي، دې رقم سره دا علامت دا موږ ته داسې کله وکېږو نو ځینې اپشنونه به موږ ته راخلاص کړي. د قلم په دلته وایي چې ګوشي لږ اخوا دخوا وښوروئ په دې رقم باندې. نو دا قلمونه دي، هر رنګ چې تاسې غواړئ نقاشي کوئ. زه غواړم دغه رنګ او دلته سایز د قلم وړوکی یا غټ، زه ورته وایم دا قلم صحیح ده. دلته راځم مثلا په دغه ځای کې یو دا علامت لیکمه، دلته راځم هم داسې یو شی لیکمه، لږ دې خوا ته کامره تاووم، دلته هم داسې زه هغه ولیکئ دې رقم باندې. نو دا مې چې کله ولیکه، دا اوس په کامره کې داسې ښکاري لکه داسې ولاړ وي. که کامره موږ ورنږدې کړو په دغه رقم باندې هغه ولاړ ثابت ولاړ دی. دا په اصل کې دلته ښایسته نه، ولې کوم رسامي چې موږ وکړه دا عین داسې ده لکه ښکارېږي چې. که زه لږ اوس مخ ته ورسم په دې رقم باندې، یعنې د مخ کامره بیخي ور ورسېده او لږ مخ ته له دې نه ولاړ سم، دلته یو بل رسامي وکړمه په دې رقم باندې. نو که بېرته شاته راسم هغه رسامي د دغو مخ ته ولاړه، پام دې ده په دې رقم باندې. ځکه جګ هم سمه همدا شیان په دې ځای ثابت ولاړ دي. ګورو که کامره ورته ټیټه کړم هم دلته به معلومېږي. که راسم له دا بلې خوا نه داسې ورته وګورم دی به دلته ثابت ولاړ وي په دغه رقم باندې. یو چې مخکې موږ را جوړ کړی و هغه همدغه ده، دلته ده. نو دغه سوله خوبایي د کامرې او د نقاشۍ په دې رقم باندې مختلف ډیزاینونه مختلف رقمونه کې جوړیږي. زه راځم مثلا همدا یو چاکلیټ علامت هم کېدای شي، یو رقم شی د هغه باد چې ډکېږي داسې یو علامت ورکول کېږي، مثلا دغه ده دغه ده دغه ده. که لږ کامره مخ ته بوځو دلته بیا نور رسم کړو په دې رقم باندې، دلته مخ ته ولاړ شو په دې رقم یې رسم کړو داسې. نو دلته راسو په دې رقم هر څه چې رسم کوئ، که نوم لیکئ مثلا زه دلته لیکمه سروري په دې رقم، دا به دلته ولاړ وي صحیح ده. نو که زه دې خوا ته راتاو سمه دا به دلته ولاړ وي په یو رقم چې څه رقم مو لیکلی و. که لږ ورته ټیټ سم په دې رقم باندې به د چاپې خوا ښکاري. نو کوم شی چې موږ ولیکل هم ثابت دلته ولاړ دی. که دلته اوس بیا ولیکم یو وارې راځم لږ یې نری کومه سروري دې رقم باندې، او دا راځم یو وارې ګډوم ټول بیا لیکمه سروري. که کامره ورنږدې کړو دی مو غټېږي، یعنې موږ به هغو ته ورسېږو. او که شاته راسو په دې رقم باندې به که له پاسه ورته وګورو چیرې لیکلي دغه ده دلته لیکلی ده. نو ډېر یو جالب او ډېر خوندوره نقاشي ده چې په کامره کې کېږي ده دغه رقم باندې. دوستانو داسې کوم ما لیکلی اوس هم دغه ده. که هر ځای موږ کښېنو دی به ورې ولاړ وي ثابته، کوم خپل ځای کې به ولاړ وي. نو دا موږ شاته ولیکه، دا مخ ته راغی دا حلقه،
او هغه نوم چې مې لیکلی هغه شاته ده په دې رقم باندې. نو دلته ځینې مختلف نور ډیزاینونه سټایلونه هم لري لکه دغه ده، ګوره څومره ښایسته ښکاري. مثلا دې خواته راسو بل کش کړو، دې خواته بل، دې خواته بل، نو دا به ثابت کړو همدغه ځای ولاړ وي. هر څه چې ولیکو دې رقم باندې. او دلته راځم رنګ یې ورته بدلوم، هر رنګ چې تاسو خوښ وي. مثلا دا رنګ ټاکم، قلم یې دومره کوم، دلته دغه مې جوړ کړ، ګوره. دا صفحه بیا نه غواړم خالي کړم، دلته راځم. نو دلته رنګونه مختلف دي، رقم تاسو کولی شئ. په دې کې هم کولی شئ دغه شکلکونه وټاکئ. دلته مثلا هر څه چې تاسو کې ماوس ورباندې وکېکوئ همدلته لیکي او په یو ځای ثابت پاتې کېږي په دغه رقم باندې. همدا کامره مخته وکړو تېرېږي ورباندې، دې رقم باندې ثابت دلته ولاړ دی. نو دغه ده، پسې دغه ده یو رقم یو خالي صفحه پیدا کړو په دې رقم باندې، دلته موږ دغه لیکو. نو دا خپله یو حالت ورکوي، رنګ یې اضافه کېږي کمیږي همدلته ولاړ ده. او کوم مخکې چې موږ کوم نور شیان لیکلي وو هغه ټول په خپله ځای باندې ثابت ولاړ دي دې رقم باندې. او دغه هم دلته غواړم دا رنګ انتخاب کړم، قلم یې دومره وټاکم، داسې رنګ دغه رنګ ده، دا ثابت په دغه ځای کې پاتې کېږي. نو که کامره بلې خواته ورنه بوځئ یا ورولئ 3D په رقم باندې، دې رقم باندې دی ولاړ دی. نو دا د کامرې یوه خوبایي وه چې تاسو ته مې وښوده. نو کامره کې یا دوربین کې نورې ډېرې خوباییانې راغلي دي چې انشاءالله په وخت به ټولې تاسو ته